ستا د هجر تلوسې زما په سر دي، حادثې او هنګامې زما په سر دي. خوب راشي نیمه شپه ده او باران دی، ډېرې ګرانې شوګیرې زما په سر دي. او میکدې نه دې راووتم جانانه، جوټې خورم او پیالې زما په سر دي. د تیارو پیریان ترې لرې لرې تښتي، د رنګین سحر ډیوې زما په سر دي. او د جنت دروازې اوس پړی ولاړ یم، در روان یم سجدې زما په سر دي. او د خیدر په خوا کې مه کښېنه جانانه، لمبه کېږم لمبې زما په سر دي. ریباره مه کوه د مینې د تاوان خبرې، په زړه مې ښې لګي کوه بس د جانان خبرې. اوس د دې کلي رواجونه هم څه بل رنګې شول، زړګیه نه کوي څوک دلته د پیزوان خبرې. که ژوندون غواړي نو د مینې معنا زده کړه ګله، نور یا بس دي د تڼۍ او د ګریوان خبرې. زما دنیا خو بس په دغه یو سړي جوړه ده، زما دنیا خو بس په دغه یو سړي جوړه ده. دغه سړي سره مې نشي د خفګان خبرې. او حیدر د ډېره سوخته سپورې ستغې وویښو، حیدر د ډېره سوخته سپورې ستغې وویښو، چېرته په زړه باندې وانخلي د نادان خبرې. ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او ډېر زیات احترامات، مینه، محبتونه، الفتونه او خصاتونه مو ومنئ. اواز اورئ د نواز خان دلسوز او خپرونه د ستاسو خپله ادبي پاڼه. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ په دې خپرونه کې د هغه لیکوالانو سره مرکې کوو چا چې د پښتو ژبې او ادب دپاره زیار کړی، هڅه یې کړې، پښتون یې ویسته، خو دغه خلک څوک پېژني نه. په همدغه سلسله کې موږ راغلي وو، حیدر سره مرکه را جوړه کړې. نن به دوی سره په ژوند او فن خبرې کوو او شعرونه به تیورو. نو حیدر صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې ډېر زیات هرکلی او ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. یو جهان مننه ستاسو ټولو ملګرو چې راغلي او په روژه کې بیا په دومره لنډ تنګ وخت کې په داسې حالاتو کې راغلي او پروګرام مو را جوړ کړی. ستاسو هم یو جهان مننه ادا کوم. حیدر صاحب په لومړي سر کې خو زموږ د پیج کتونکو سره لږ لنډه شان پېژندګلي وو. نو موږ به څه خپله پېژنګلو، خو بیا هم تاسو خپل دغه وکړو. پوره نوم مې حیدر علي شاه حیدر دی، تخلص حیدر استعمالوم. تقریبا چې د 2016 نه زه شاعري کوم او د نوښار ضلعې سره چې کوم دی تعلق لرم. لکه لنډه پېژنګلو ده. ډېره ښه ده. 2016 نه شاعري کوي، تر دې وخته مو څونه کار کړی؟ مونږ خو به دا ووایو چې یاره منظر صاحب څنګه دی نه مخکې ووایي چې یاره ما خو ډېر کار کړی. نو لکه د منظر صاحب نه شو چې ډېر کار مو کړی. مونږ خو اوس لومړي سټیپونو کې روان یو په مزه مزه. انشاءالله وخت به راځي چې ښه کار وکړو. او د کتاب اراده لرئ؟ یاره کتاب اراده خو لا نه لرو، ځکه چې موږ بله کتابونه والا صحیح که چې بیا څوک نه ومنلي، دې وجې کتاب اراده مو لا نشته. صحیح ده. پروګرام کې به راسره څه شریک؟ اول برته یو غزل ووایم چې ستا وعدو سره وختونه وارخطا شي، ستا وعدو سره وختونه وارخطا شي، ورسره سم مې ارمانونه وارخطا شي. او ته چې تور امبر زلفې خورۍ کې لکه سم چې توپانونه وارخطا شي. او ته زما سره یوازې سره کښېنه، بیا کیدی شي چې دا غرونه وارخطا شي. او ساکي نن خو د سرو شونډو خمار راکه، ساکي نن خو د سرو شونډو خمار راکه، څه چل وکړه چې جامونه وارخطا شي. او د یو ښکلي په راتلو مې خپل خاموشه شي، د یو ښکلي سره زړونه وارخطا شي. او د خپل درد کیسه به څنګه درته لیکم، هم قلم او هم لفظونه وارخطا شي. او که حیدر د پښتونخوا تاریخ بیان کو، د غیارو به خوبونه وارخطا شي. ستا د هجر تلوسې زما په سر دي، حادثې او هنګامې زما په سر دي. خوب راشي نیمه شپه ده او باران دی، ډېرې ګرانې شوګیرې زما په سر دي. او میکدې نه دې راووتم جانانه، جوټې خورم او پیالې زما په سر دي. د تیارو پیریان ترې لرې لرې تښتي، د رنګین سحر ډیوې زما په سر دي. او د جنت دروازې اوس پړی ولاړ یم، در روان یم سجدې زما په سر دي. او د خیدر په خوا کې مه کښېنه جانانه، لمبه کېږم لمبې زما په سر دي. حیدر صاحب داسې غزل را سره شریک کړه چې ستاسو ډېر خوښ. غزل دا وویم چې یاره شاعري کول او دا لیک کول، دا مثال چې کوم زموږ استادان ووایي د بچو دی او بچي ټول د ټولو خوښ وي. نو بیا هم تاسو له زه یو زوړ کلام درته وویم چې سرونه خواږه لګي په مین زړه د رباب، نغمې د رباب خوند پې شراب شراب شباب. او ګلونه د سپرلي لیلا د ځانه پکې ورکه، په خیال ځي قدم کې دی نازکه لکه حباب. او ناسم په میکده کې د جامونه د مستی ده، ناسم په میکده کې جامونه د مستی ده. بس یو اسویلې کوم زړه مې د کباب او شپه تیره په شوګیر شي ستا د یاد په بستر.
شپه تیره په شوګیر شي ستا د یاد په بستره سترې سترګې زهر پاسم ټوله ورځ یم خرابه او جانان چې راته وګوري موسکې شي بس دغه وخت زه شم د درست جهان نواب. ورپسې دی چې ما ونمین د خپلو کې وفا ټول بې وفا دي غرور کوي مغروره په غرور کې لاجواب خپل نشو ما وی خپل بشي که زړه مې ورله ورکو خپل نشو ما وی خپل بشي که زړه مې ورله ورکو په زړګانې ژوند مې ورته تیر کو په جنابو ای خدایه د وحشت او د دهشت نه مو بهر کې ژوند د پښتون چې به ترسو وي په عذابو حیدره کبرجنه په غرور د خاورې وونه ته راشه مړه ما درته راولدي ګلزار. اخره کې راسره یو غزل شریک دی بس بیا به دا څه چل شوي د خمار خبره چاو نه کړه مې خپل خاموشه د یار خبره چاو نه کړه خبرې ډېرې وي چې نو ګودر چا یادو باسونه ډېرو د چنار خبره چاو نه کړه هر چا د خپلې بېوسۍ کیسې راغستې وي خو زما د ستړي د انتظار خبره چاو نه کړه زما په حق کې د جومات خلک هم چپ پاتې شول په قافله کې هم په لار خبره چاو نه کړه او خپلو پردو سره په شونډو د انکار ټکي وو خپلو پردو کې د اقرار خبره چاو نه کړه منم چې هر څوک د یوسف د حسن ذکر کوي خو د یوسف د هریدار خبره چاو نه کړه د کار سړی یم خو څوک مې نامه نه اخلي حیدره دلته د کردار خبره چاو نه کړه. او موږ سره د نوښار د ضلع د زړې مینې اوسېدونکی حیدر علي شاه حیدر صاحب چې تاسو یې شعرونه واورېده په اخره کې موږ د سره په دعاګانو کې یاد ساتئ چېرته چې ښه د آباد بریالي اوسئ د الله په امان.